السلام علیکم ملګرو، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به راته روغ جوړ یو. خصوصا د سعودي د مسافرو لپاره دا ډیره خصوصي او لازمي ویډیو ده. ملګرو دا ویډیو ځان سره وګورئ او ډیره لازمي ویډیو ده. ځکه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې ستاسو په اقامه باندې، ځکه اقامه د هر سړي سره ورسره د هر مسافر سره ورسره ده، نو تاسو په خپله اقامه باندې کتلی شئ چې آیا ستاسو په اقامه باندې څومره سیمونه دي. ځکه اقامه چې ده نو موږ چې کله سیم رخلو نو موږ ورشو د یو بنګالي نه یا د داسې یو بهر دوکاندار نه، ځکه مکتب ته موږ نه ورځو. کوم چې اهم ځایونه دي په کار دا ده چې موږ دفتر ته ورشو او په کوم ځای کې موږ سیمونه راخلو یا بل داسې یو کار چې هلته ګوته لګول وي، ځکه ګوته لګول ډېر زیات لازمي دي. ته چې کله ګوته ولګې نو د هغې نه مراد دا شو، مقصد دا شو چې ته بالکل په دې خبره باندې مطمئن یې او دا ستا د خوښې کار دی. نو ستاسو نه چې کله ګوته ولګي نو په هغې ګوتې په لګولو باندې که تاسو خیال یې کړی چې دوکان ته ورشئ نو بنګالي تاسو ته څه وایي، یاره ګوته دې ولګوله، نو بیا وایي یاره ګوته اوچته کړه، بیا وایي نه دا بله ولګوه یاره ټیک نه ده. نو په دغه ټایم کې تاسو خیال ساتئ. زموږ پښتانه ډېر زیات سادهګان دي، هغه ځای کې نقصان ټول همدغه ځای کې کېږي چې کله وایي چې دا ګوته دې ونه لګېدله یاره ګوته اوچته کړه، نو ته پوه دا شه چې یاره ستا سره څه کیس کېږي. نو بیا چې کله دا یو ګوته ولګي ولنۍ نو دا تاله سیم درکړي او په دې دویم ځل باندې چې ته کله ګوته ولګې دغه سیم د ځان لپاره راوباسي، بیا یې په خلکو باندې خرڅوي. د نقصان در رسېږي د سیم په باره کې او ستا د اقامې په باره کې. د دغې باره کې دا ویډیو ده، راځئ دا ویډیو زما سره وګورئ. ویډیو بیا اوږده کېږي نو تاسو به ځان سره خپل موبایل کې یو توکل نه اپلیکیشن دی، دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ، ځکه چې دا ډېر زیات اهم او ضروري دی. که چېرته دا توکل نه شو داسې نور داسې چې کوم د سعودي عرب اپلیکیشن دي که دا موږ د ځان سره ډاونلوډ نه کړو نو موږ ته بیا هیڅ پته نه لګي چې موږ په څه باندې، لکه دا یو نفاذ دی، دا هم د سعودي عرب یو اپلیکیشن دی، صحیح ده. نو تاسو داسې یو اپلیکیشن به د ځان سره ډاونلوډ کړئ، دا توکل نه دی، صحیح ده. نو دا توکل نه چې تاسو کله ډاونلوډ کړئ خپل اقامه به ورکړئ، هغې له پاسورډ ورکړئ. که تاسو ته نه وي معلوم خیر دغه طریقه به ورته هم بیا زه وښیم چې دې ته باندې تاسو څنګه آی ډي جوړولی شئ، صحیح ده. دا به داسې کولاو کوئ چې کله تاسو کولاو کوئ دا مخامخ تاسو ته ستاسو اقامه راغله، ټیک شوله. بیا د اقامې نه لاندې که ستاسو خیال په دې ځای کې خیال وکړئ دا 15 اپلیکیشن چې تاسو ته درکړي دي که نه، نو په دې منځ کې دا سروس چې دی په دې باندې به کلیک کړئ، 4 ټاکو باندې، صحیح ده. په دې باندې تاسو داسې کلیک وکړئ نو بیا به د هغې نه بعد داسې ښکته راشئ، داسې درته په اسانۍ ډېر اسان قرار دی، صحیح ده. خو بس موږ پښتنو ځان ته هر شی ګران کړی دی. دلته بیا راشئ نو چې کله تاسو دا CST دا تاسو وینئ که نه، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ، صحیح ده. چې کله تاسو دلته کلیک واخلئ بیا دا 3 اپلیکیشن دي نو تاسو CST، صحیح ده، په دې اولني باندې دا کم د سیم نشانه چې ورکړی دی ارګومي، په دې باندې تاسو داسې کلیک واخلئ او بیا به دلته راشئ دا به کنټینیو وکړئ، صحیح ده. چې کله د تاسو کنټینیو کړئ دا تاسو ګورئ دا اوس هغه کمپنیانې چې دي هغه سرچ کړئ، ټولې کمپنیانې چې څونه سعودي عرب کې دي دا تاسو کتلی شئ. ګوره زما په اقامه باندې فلحال 2 سیمان دي، صحیح ده. یو دا STC ده، یو زین دی. دا زین چې دی زما په خپله د استعمال دی، دا STC چې دی نو دا بل چا راایستلی دی او دا په 2019 کې چې کله زه په جدې کې وم دا سیم د زین دا ما راایستلی او یو پښتون نه ما دا موبایل دا سیم رااخستی و. نو دا سیم چې ما د یو پښتون نه رااخستی و نو هغه پښتون هم زما سره دا دوکه کړې ده. زما په اقامه باندې دا زیاتي سیم راایستلی دی او بیا یې خرڅ کړی دی. نو پرون ته ما ټلیفون وکړو دغه کس ته، ځکه ما یو ځل خبردار کړم نو عربي ویله پته نه لګي، ما ته سورین ښکارېدو، نو ځکه چې ډېر زیات خوشحاله شوم. ویل چې یاره زه دا نه غواړم، زما سره 4 کاله وشو دې سیم. ما چې که 4 کاله دې وشوم خو داسې ده چې لکه زما په اقامه باندې دا سیم دی ما مخکې نه و کتلي. اوس مهرباني دې وکړه که ته چېرته دا سیم خپلې اقامې ته نه اړې نو زه ځمه اوس مکتب ته او په تا پسې دا سیم بندوم، نو ستا چې څومره کاروبار دی یا ستا زبون دی هغه ټول به ستا نه خراب شي. نو هغه زما مننه شکریه هم ادا کړې ویل چې انشاءالله د سبانۍ ورځې پورې صبر وکړه، زه به خپلې اقامې ته واړم، صحیح ده. نو بیا زه تاسو ته ښیم اوس زه ورته سبا پورې صبر کوم چې دې څه کوي دا سیم اړه یا نه اړی. که چېرته یې وانه اړوه خپلې اقامې ته نو ما به خپله غاړه ازاده کړې، زه به لاړ شم مکتب ته د STC او هلته نه به زه هغه له دغه ورکړم، هلته به زه ابجکشن وکړم او هلته به زه خپل ریویو ورکړم چې یاره دا سیم چې دا زما په اقامه باندې دی برای مهرباني دا زما لپاره بند کړئ. نو ډېر په اسانۍ سره به د هغه ځای نه داسې اپلیکیشن هم شته چې ته هم په شی بندولی خو هغه کې بیا ټیم اخلي او داسې ده چې هغه اپلیکیشن اکثر داسې وي چې لږ کار هم نه کوي، ځکه راشي پې یا څه ټیم اخلي. نو د دې وجې نه مکتب ته چې لاړ شو ډېر په اسانۍ سره به وشي. نو دغه وړه شانتې ویډیو ستاسو د معلوماتو لپاره چېرته چې ښاد اباد او خوشحاله اوسئ. ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.